وريه څه په در وسول څه کوې شریفه لالا ما ته دغه کالي راوکه ته یې کوې وروره دغه کالي په دغه نه چش پټ دي نه چش پټ دي په دغه کس لمونځ نه دی روا ایسه سره نه یا لالا جیکو مدامات خوند راکړي دوکانداره دای کپڑے ګز په څو دی پیسه دا ډیره ښه کپړه ده ستا دپاره یې ګز په 300 روپۍ دی او دا دونه شوی دی استریم نه غواړي دوکانداره یې څونې ګرانه ده شریفه وروره درځه زه دی بیا د ارزانو کې کپړه در پرې کوم آی کالي ګز تر وس وتلی دي درځه څه به درسره وکړو هو در پرې کوم یا ته موږ خطا کوې نه ده که ته کوم یا ته موږ خطا کوې هی نه پر در واوښته شریفه وروره خو د پردیو شان کار مه لره د خلته وی لالا ای لالا ای راغلا کم شریفه وروره د پردیو شان کار مه لره خلته وی ای به راغلا کم بیا به پوریان ټال کودي ښایسته ژنګیان خلته وی راځه ورور راځه راځه چورۍ راځه توري دپاره یې کښتی ښه راغلا کم یا راځه بیا زه هلته بل ځای در اخلم راځه ګړنجی دی ښه ګړنجی کوي ای د ګولۍ دوکان نه دی دلته یې راواخله لا په دوکان کې بوي تا سره ګولۍ شته ای بیا د چیش دوکان دی د بسکوټو دا شنکان لالا هغه ژر شیخ راواخله او سیانه بوتل هغه شه دا هګۍ والا شمپو لالا د هګۍ والا شمپو ده چرګې بیا چیرې خو یې نه راواخله دا د پخېدو والا هګۍ نه ده دا خلک صرف وینځي شه ای د پخېدو والا نه ده درځه شریف ورور تخ ګرده روزلې پراته راکله شناخته کارت ته لیاپاته د هغه ملیانه یې در جوړ کړې راځه چورۍ څه سوې راځه هغه سړی ویني په خپله ډوډۍ پخوي نرمه ډګی دې ډوډۍ پخوي دا خوارکی به کونډې منجی بې نه یا به وانډېګري کله نر سړی نو څه کیس مړۍ پخوي دې ښایسته ډوډۍ زده ده نو کلم سړیان خو بیا مړۍ نه پخوي دا نو کونډ دی بس دا ښکاره خبره ده کونډ وريه څه په در وسول ته اوس ما چیرې بیایې غټ کور سره مو بیایې پرته څه دغه د چای دوکان دی دلته بل ارما چای کړګې نو سړی چای به په وکمه ته کاغ د تو نه کوي خوش خو نه سوې چیر چای کوو کونۍ د لږ ګرېدلګې ده یا سم زه بیا نسوار په در اچوم درځه چای چیر کوو د شنو وښو کې کښېنو هله وی خدایه شریف وروره ما به لارم په د شنو وښو کې دلته چای وکړل شمه دې ګرمي شي عادي ښه شنه واښه دي لالا هاي که زموږ مرغونه وایي څنګه دې خوړلي وه اوس چای څوک راړي لالا دلته د لغړی چوری وي ابل لرې ما ته چای راکړې ها چوری به ځایي او چوریا هله دلته راس خانه دلته راس زر راس هله ته څو چاناکې چای کوې دون چاناک کوم لالا دون چاناک دون چاناکه چای راړه اکا چنه کې نسته کوپونه دي او دا ګوټن چمن زخرای خواته کې په چمن کې سړی د ګوټو سره نه کښېني ښه تاسو ګوټونه په وښو کې نه یې لکه واستئ ګوټونه راوکړه ورته چای راړه لالا ای ګوټونه هم نه یې لکوي په چمن کې عجبه خلک دي او په وښو کې ګوټونه نه یې لکوي اوس میږ کې سره و دې ګوټونه نه کېږي سړی نه راړي دونه وځلې اوس به زه ستا شناخته کارت به جوړو هله چای راړه راړه چای راړه
هلټک ته چې شوې لاله دا ما خلکو سره وویستل هر چې دی دا د تیرو دکان دی لارۍ پایې خلاصوي په دا ماشین باندې دغه د 3 کپه تی راغورځي تی یاست وایي سره کیسه بس موږ درې سره دوه زما دي یو ستا دی سمه ده نیمه زما ده نیمه ستا ده زما هغه نه دي خوږې لاله ستا خوږې هغې ملګونې چای دي خوږې نه دي ستړي یو یو غوړپ اوبه وکړه بوټونه ګوره دی نیتو کې راته یو نیت دا د بازار والا دا دارنګه غله دي دا بوټونه هم خلاص دي لالا دغه دومره جګ کورونه په څه جوړ کړي دومره جګ دوه درې کوټې پرې جوړ کړي دا ګر کې جلا جلا خونې دي شریف وروره هو خونې خو دي دونې لوړې څنګه بله خزولي اشیانې څنګه ورخزولي لالا دا یو ټوک ودرېږي بیا بل ټوک پر ودرېږي بیا بل ټوک پر ودرېږي بس دارنګه دا بالا یې پر لوړي سره خزوي شه ارنګه یې کوي وده کې لالا چای او درځه سره غرمه سوله روزګار د تره سوله چورې تا ګوټونه په وشو کې ما په پښو کوای خواته مړګی بیا خوا بدی لالا دونې قاید دي نور ګوټونه راواخ اوس خو قانون راغلي هغه چې هر ورځ لوی شي اچش کړه پوخ الا په تکای پاتې ودی الا په تکای راواخه اكو كل ما يرسل اكو موجودين يا غير لك ني سونا انا نورك دا ولا ما تجرب ازمور ازو چنان کس بخوی پس زیراده راجي صاحب واجي صاحب لکه پیسې راکړه پیسې غواړي چش پیسې چای پیسې 3 کوپه چای مو وکړه مسخره خبره نه چورې ازور کس خلک راته مور دغه چای ورکولې هغه بازار دی هوټل دی د دنیا راځي منه یو کور یو هوټل زوس په کوپ دی یو نیم سلور پیدا کوپ او منه کوپونه ما دی علم کړل هغه پراته دي چای خو مو وکړل کوپونه به مخه دی لکړی منه چای مو وکړ چای خو موږ یو مخ خو ته دغه ورکو پیسې ورکړه خپل کوپونه راخ کوپونه ما نسیا درخصه منه بیا موږ بیا نش پیسې څنګه سونه راکړه لس روپۍ منه 10 روپۍ چای نه کېږي نن سبا هغه دا ور لاړې 10 روپۍ به چای زه 10 روپۍ در کوم تیل نه کوي یو سل روپۍ مې یوړلې منه موږ خطا ودرېږه منه مانو کله سره یې ځان دا چولې ودرېږه منه چای پیسې راکړي بیا لاړ منه چای پیسې راکړي ودرېږه راځه نه پیسې راکړي هاي بس درځه چې څه غضب را پیښ دا شادي چای کې موږ په خرڅ لا ولا لا هذا قولي تفان هيا دي راس ما دي قلتي دوار واخذ ما قاعد اخش على السلام علیکم وعليكم السلام دکاندار دغه چوري ګاډه خوښه ته د شای ورکس دا ګاډه پښاسي صحیح هو نو ګولې ورکړم کستم ورولګو کوم شای اور ولګو ښه بیا بستم ورولګو خوږه ده که ترخه ده ستا زه بیا در راواخلم خوږه د هېڅ بلې ادم نه وي لوی سرمېړی وای څه رنګه ستړی یا لالا دا هغه شی د بله وار چې زه سمت کولم هم دغه شی راولګوئ دا سړی خوږي یا دا زه نه کوم بیا دکاندار ورور د شای ورکس چې دی کولی چې دا رنګه شای ورکس دا نس ګړندې هم پکښې دي د ګوړې سي په نس کې دا شانې ګډ شو او دوا راکړه دوا خوږه ده داسې جلبۍ ور واخیستی جلبۍ راواخله لالا جلبۍ راواخله دې جلبۍ راواخله
جلبۍ در واخلم راځه بس دوکاندار جلبۍ ښې دي خدای نه سماره شه چې هغه جلبۍ به د بیا ښې که به د نه ښې مغه ډاکټر یې شي دغه ډاکټر دی د ویان دکان او یا ډاکټر دی او اتره د ما دغه څو دغه څو دې چې شوره دې چې شه هغه د پولیس والا دی ویته سلام دې پلیس والا لالا دغه جړ شان راواخه دوکاندار دغه چیش دی دا کېلې دي دا خواږه شان دي و دا خواږه دي دا خمه یالا فنکې یا فنکې نه غواړم الو لالا ولالا اجونی غچ کړدی دی شنګول आवाज نه راځي چورې شنګول आवाज نه راځي اجونی غچ کړدی چورې ته ودرېږه ای بل دلته لګیا د خبرې کوي او پیاز هم در واخلم پټاټي هم در واخلم تروغه ځای ده لالا سمه ده سمه ده لالا تروغه ځای اجونی غچ کړدی اوه واقع څه غټه کېږدۍ ده په دغه کې به څومره ډېر پسونه ځایېدل ها څه کې ځایېږي موږ به همدارنګه یوه کړدۍ اخلو لالا هغه څه غټ غټ فتکیان یې په شا دي دغه الکان ټول خانو ودرېږئ راځه ورته هغه غټ فتکی تا چیرې واخیستې ای فتکای نه دی ای بستی دی دي ایم بستی دي ورنام بستد ای تی څه به کواست دا د اسکول کتابونه کښې دي موږ اسکول لز کتابونه کړي لالا ما ته کتابونه هم راواخ زیات نه هلک دته وګوره موږ نه ګوري ته وګوره لالا هغه کوچني هلکان سکول ته ځي موږ نه ګوري خو یې له فالتو ټال دی ځان یې له کاره ایستلی دی له روزګاره ایستلی سکول کې دي چې سکول کې به ډاکټر سي ماسټر به سي بیا به غټ افسر د جوړ سي ښه پیسې به دی بنګلې به دی انګلیش به یې الله لالا کوچنی هلک دی دوی په ګای پوهېږي خیر د کوچنی چوری هر رنګه بوتې ویني اخره نه ده دا ما سکول ویلی دی تعلیم مې کړی محنت مې کړی دی تاسې هم وایاستې داسې بس خپل میز ګورې بل کار مې نشته انګلیش دی چې لالا زم سکول یایم یو انګلیش نه په تعلیم کې ډېر زبانونه زده کېږي عربي زده کېږي فارسي زده کېږي او لکه زموږ پښتو د دارنګه انګلیش هم د عربي د فارسي هم د دا شان کې زده کېږي ته چی کوې زه یو میږ ګورم میږ یې لکه پتکای تس که سکول شروع کړه یو افسر به زه جوړ سي زه بیا ډاکټر کېدای شم او خود ډاکټر کېدای شي بالکل بالکل ته اوس پر ډاکټري جوړ یې لالا خلک غټ غټ افسران دي دا ګرد سکول ویلی چې ما سړی موږ یې نسو ویلی ګوښه میږ نه ګورم په ما به سکول یې ګوښه میږ نه ګورم چاله کړم په ما به سکول یې درځه ما سکول درځه یا بس کور ته به یې ورله یا ما سکول درځه